حکومت د طرف نه دغه کانفیډنس بیلډینګ به یې څه قسمه پکار دي چې تاسو په پاین شي. یو طرف ته د پی ټی ایم په سلګونه اف آی آر کړی دي، بل طرف ته د ملګری په جیلونو کې نیول دا چې چا پر ټوپک ونڅ چې د مذاکرات کوم مدد دوی د یوزل د شاین لري کې سیل کې اچولې دي، ملګری تنګ کړي دي، لارې بند کړي دي کنه داسې په جیلونو کې اوس هم لازم ملګری پراته دي اف آی آر کړي. ته خو دومره څه وکړه چې زه خو وپوهېږم زه تا درو بلم چې دغه ځای ته راشه په لارې د ازغي راته اچولې دي، نو زه څنګه درشم؟ زه به څنګه وایم چې دا سړی راته په نیت کې سم دی؟ ازغي خو لرې کړه. یوه پوښتنه چې بله لنډه چې تېر ځل د داخله چارو وزیر هم ویلو او پاریس خټک صاحب هم ویلو چې خبرو تاسو سره کوو خو تاسو په خپلو جلسو کې د فوج په ضد باندې نارې مو ووهئ. دا د هغې د طرف نه یو سی بي ایم هغې غواړي. مونږ خو تر اوسه پورې د فوج په ضد یوه ناره هم نه ده لګولې، بس چې فوجي جنرالانو څه ویلي دي صرف مو هغه ویلي دي. هغه وایي چې دهشتګرد مونږ جوړ کړي دي، ټریننګونه مونږ ورکړي دي، ساتوي مونږ هر شی مونږ کوو. مونږ خو صرف هغه خبره کړې دي چې کوم وزیر اعظم عمران خان کړي دي، مشرف کړي دي، هغه کړي دغه کړي، د دوی خبرې مو صرف ورته دوهراو کړي. ډېره مننه جي، ډېره مهرباني.